سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن پلس څخه دروي تازه د پرمختګ او خوشحالۍ خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. فاریاب کې د یو ښوونځي ودانۍ جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د فاریاب ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او په خواجه موسی ولسوالۍ کې د بلې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوي دي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې یو ښوونځي ته د 15 میلیونه افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې چې 7 درسي او اداري خونې لري. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره مرسته کړې. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه ولایت له حوزوي روغتون سره نوې مرسته اعلان کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون ویلي چې له دغه روغتون سره 1.7 ټنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو 2 میاشتو به شاوخوا 10,000 کسان تر پوښښ لاندې راولي. د دې سازمان په خبره دغه نوې روغتیایي مرستې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله رامنځته شوي دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتونو وضعیت د بودیجې د نشتوالي له امله د اندېښنې وړ بللی و. او په وروستي خبر کې اورئ لوګر کې سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې. د لوګر ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په څارخ ولسوالۍ کې د څښاک اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه شبکې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اړوند په قره او کارت خواجه غار سیمو کې د یونیسف نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د 14 میلیونو افغانیو په لګښت جوړې شوې چې پر مټ یې 600 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د معلوماتو له مخې په یادو پروژو کې د 2 ژورو څاګانو کیندل، 15 تختي سولرو لګول، 2 لویې د اوبو زیرمې جوړول، د نږدې 14,000 متره په اوږدوالي د پایپ لاین غځول او کور په کور د 384 نلیکو نښلول شامل دي. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو درې تازه مهم او د آبادۍ خبرونه مو همدومره و. تر بیا مو په پاک رب سپارم. ښه وختونه.